د شوروي ښکېلاک په وړاندې د جهاد بریا، د افغانستان خپلواکي، په کمونیزم د ایمانی خنجر وار، د افغان اتلانو د ویاړ تاریخ، د شوروي د الهادي امپراتورۍ د ماتې ویاړمنه ورځ، د زړورو او اصیلو بچیانو رشادت او استقامت، شوروي ښکېلاک د اسیا د نه تسخیرېدونکي زړه د نیولو په نیت د افغان مظلوم ملت ایمانی جذبې او دیني احساساتو ته له پام پرته په فرعوني کبر او غرور سپاره په وسلو بار پر دې پاکه خاوره یرغل راوړ. افغانان یې قتل عام کړل، له کورونو یې مهاجر او ګران هیواد یې د بمونو په باران کې لولپه او کنډواله کړ، تر څو د انا ربکم الاعلی تر فرعوني شعار لاندې خپل زور نړۍ ته وښیي. خو د دوی محاسبه غلطه وه. افغانانو په دې باور درلود چې کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. افغانانو د جهاد توري ته لاس کړ، کړاوونه یې وزغمل خو غلامي یې ونه منله، سترې قربانۍ یې ورکړې خو پولادي عزم یې مات نه شو. په ډېر استقامت او متانت یې یوه لسیزه سخته او پیچلې مبارزه وکړه. د شوروي امپراتوري یې دړې وړې کړه، سرخوني ښامار یې بیرته هغه غار ته اړ کړ له کومې یې چې سر پورته کړی و. د روسانو وروستی عسکر بوریس ګروموف یې هم د حیرتان له پولې وشاړه او پر ګران هیواد د 1480 هجري لمریز کال د دلوي په 26مه د ازادۍ او خپلواکۍ لمر راوخوت. د مجاهدینو د شجاعت او سرښندنې له برکته نه یوازې دا چې هیواد آزاد شو، بلکې د سیمې ټول هیوادونه او ملتونه د کمونیستي استعمار له منګولو وژغورل شوه. له بده مرغه د افغانانو د شهامت او شرقي بلاک د شکست څخه عبرت وانخیستل شو او دا ځل غربي استعمار د ناټو په ملتیا د هیواد پر پاکه سینه ناولې منګولې خښې کړې او د 2001 میلادي کال د اکتوبر پر 2 یو ځل بیا هیواد اشغال شو. افغانانو د تیر جهاد تجربو ته په کتو د یوه امیر تر قیادت لاندې د تکبیر په شور او انګازو یو ځل بیا جهاد پیل کړ. دوی لسیزې غربیان په سره تنور کې وسوځول، زرګونه عسکر یې ور ووژل او د 2021 کال په اګست کې په ټیټ سر له هیواده وشړل او یو ځل بیا یې خپلواکي ترلاسه کړه. اوس لله الحمد نظام خپلواک، ولس آرام، د شریعت رڼا خپره او د امن سپین توغ د هیواد پر هسکو وزرونه وهي.